بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په هوم ټیب کې پرون هم کنډیشنل فارمیټینګ ویلو، موږ باندې خیر سره فارمیټ از ا ټیبل وایو او بل چې دا سیل فارمیټس وایو، سیل چې دا نو کوم دغه یو ساده د دې سره کوم فارمیټ ورکوي څنګه دا موږ دا ساده لیکل چې موږ ټیبل کې اضافه کوو. داسې ټول به سلیکټ به کوي، را به فارمیټ از ا ټیبل دا فارمیټ از ا ټیبل دلته یو ګوره لایټ چې دا ګوره دا چې دا لږه کوي ګوره رڼایي ده، مثلا میډیم چې دا د هغې نه دي رنګ چې د هغې نه لږ تیز دي، او دغه بلې چې دا ګوره دا ډارک چې دا دا بیخي تیز ده. تاسو کوم یو رقم دا فارمیټ غواړئ نو هماغه فارمیټ باندې تاسو کلیک کوئ نو هماغه فارمیټ به تاسو ته راسي. ما هغه باندې کلیک کړو بس هم ګوره که چېرته مثال دلته که دغه موږ دا هیډرې دي که نه ګوره فرست نیم لاست ډیټ نه د جون هغه د میاشتې دي که نه دی موږ ټیټر یې که که ټیټر نه لري دا به کلیک کوي پې کلیک دی لرې کوي، او که ټیټر لرئ مثال دا کلیک پې راولئ. خو دا موږ اول نه سلیکټ کړی ده ځکه دا شی ده اول نه ګوره سلیکټ راغی. که چېرته مثال اول تاسو سلیکټ کړی نه وي ډایرکټ کوم ټیبل کې انسرټ کړی وي نو داسې هم داسې کولی. ګوره ما پاک کړو تاسو هم دا کلیک کوم ګوره دغسې سر څومره ځای ایریایي تاسو شی کوئ دغه سلیکټ به کوي، او که چېرته ایریا ډېره زیاته وي نو هسې هم تاسو دا سلیکټ کولی شئ. مثلا دغه ګوره 11 ده که نه په دې په ځای مثلا 100 لیکي دونه ډېر دي زر کسان ټول سلیکټ کېږي. نو چې کوم زه راځم اوکې کومه ګوره دا فارمیټ واخیست. دا فارمیټ مثال خوښ نه ده ګوره نومونه شیان پکې صحیح نه ښکاري، ورته وایم ماته دا فارمیټ واخلئ، ورته وایم دغه ماته واخله. دې ګوره چې ګوره نومونه ګوره ورک شول. دا هوم څخه دې څخه هم تاسو دې چې ګوره رنګ یې بدلولی را بدلولی شئ. مثلا ورته وایم دغسې ګوره دا رقم به شو. یا مثلا دا سټایل دی هم خوښ نه ده، مثال دا ګوره دا ګوره کله چې مثلا موږ ټیبل از فارمیټ کلیک کړو موږ سره د بل ډیزاین خلاصېږي. ډیزاین باندې مثلا هر ډیزاین تاسو خوښ یا ډیزاین باندې کلیک کوئ نو د چیکي هماغه ډیزاین تاسو ته دلته راولي. مثلا درته ما خوښ نه فارمیټ مې خوښ نه شو، ما ته یو بل فارمیټ راوړی چې دغه فارمیټ راوړی. ګوره دا رقم فارمیټ راغی. نو دې کې کله چې دغه ډیزاین ټیب خلاص شي دې کې ګوره چې ټیبل نیم دا ټیبل د کوم نوم ورکړي. مثلا دې ټیبل ته زه ورکوم ریپورټس، دا ټیبل نوم زه ګوره بل شی ریسایز څه معنی مثلا دغه زه لیکم ګوره خلک کومه چې زه ولیکم نام و دا فارمیټ کې هغه ذکر سلیکشن کې رانغی که نه مثال ولی ګوره دا سلیکشن کې رانغی نو زه بیا د ټیبل ارځي کې چې ودرېږئ اړینه هر چې کې ودرېږئ مثال راځم ګوره بیا ډیزاین ټیب خپله راځي بیا د ریسایز چې کلیک کړي داسې مثال بیا به سره ټول ځای به سلیکټ کړي مثلا دا هم دیزي پورې دا بیا چې کوم اوکې کومه نو دا هم هماغه فارمیټ اخلي. ګوره مفهومي فارمیټ چې راغی. بل دی کې چې د سمرایز وید پیو ټیبل دا چې د پیو ټیبل چې د ځان ته موضوع ده خو ډېره اړینه موضوع ده. دا معنی تاسو د صحیح کار مونږ تاسو کو د راتلونکي درسو کې ده بیا خو بیا دې کې چې د ریموف ډوپلیکیټ مثال هغه نومونه چې تکراري راغلي دي بیا ځلې راغلي دي هغه نومونه مونږ ته مه راغله هغه ریموف کړه. دې باندې کلیک کوم ګوره مثال دلته ګوره سلیکټ آل ده زه دا ټول نه چې کوم مثال دغه ټولو نه زه کلیک لرې کوم ځکه زه یوازې ما نیم کې کس په کار ده ټوټل نمبر ټول ما کلیک لرې کړو بیا زه چیک کړو دا فرست نیم چې د هغه مې ګوره سلیکټ کړو. دا څنګه څه اوکې کوم ګوره دوه دانې ګوره ولی او عدنان چې دواړه ول که نه ګوره دواړه ریموف ګوره ټو ډوپلیکیټ ویلیو فاوند ان ریموف دا ګوره ریموف سولو. بل چې دا ده کنورټ ټو څه معنی کنورټ ټو مثال بېرته چې کېږي دا که چېرته دا ساده ټیبل مثال ټیبل نه غواړي ساده فارمیټ ته ورکړو دا فارمیټ د خوښ نو ټیبل باید لرې شي نو دې باندې چې څنګه کلیک کړي او دا یس کړي نو دا چې کېږي دا ساده کړي ګوره هغه فلټر شیان ته خلاص کړي ګوره چې لاړل دی نه مثلا دا هم دا رقم د مثال کلیک کوم دا رنګ دې هم دا رنګ مثال سپین کوم ګوره بېرته ساده لیکل سر د ګوره فارمیټ غوندې ته راغلی. زه بیا راځم کنټرول وخت نه ورته یم همدغه ټیبل نیمه صحیح ده. بیا راځم مثال ډیزاین ټیبل ته بیا د سلایسر که چېرته نومونه ډېر زیات وي مقدم سره که چېرته دلته موږ فلټر یې ولګوو دا ګوره دا فلټر چې ځان سره لګیا ښکته پورته کوي که نه ډېر وخت زموږ نیسي ځکه ډېټا موږ سره ډېر د هغې لپاره سلایسر بیا چې کوي نو ښه یوز کولی شي. مثلا دا زه کلیک کوم په دې کې مثلا که نوم باندې مثال کوم باندې ته د هغه پیدا کوي ډېټا دورته یم فرست نیم باندې پیدا کړه ده او سټیټ باندې یو هم کې دوه هم کې هر څه که دا ټول هر یو بېل میاشت بېل میاشت ته هم زما دوه سلیکټ کړله دا یې څنګه اوکې کړمه ګوره دوه سلایسر یې مونږ ته راغلی دی ګوره یو سلایسر دا سو او یو چې سو سلایسر دا سو
مثلا زه ورته ما د کابل ویسې د کابل ډیټا لږ راښکته کومه ورته ما زه دغه ډیټا کې ویسې د کابل ډیټا راښکته ده ګوره څومره څه کسان یې کابل ټول لیست د چیک کړم موږ ته یې راوسته د هرې میاشتې موږ کابل کې کسانو سیل کړی د سلمانانو دا رقم ته هم د ننګرهار ننګرهار کې ګوره دغه کسان دي دغه دومره هغو سیل کړی دا رقم د لوګر کار لوګر کې یو کس وګوره که چېرته بېرته فلټر یې ختمېږي دغه باندې کلیک کړه فلټر یې بېرته راځي ختمېږي موږ بېرته هغه بله ډیټا راځي دا رقم ده که چېرته موږ سل ووایو مثلا ورته یې عدنان څومره سیل کړی ده مثلا دا ډېر کسان یې نه معلومېږي پکې کنه ګوره ډایرکټ هغه د عدنان خان یې راوستله دا بیا مثال دا درېږمه مثال ورته یې ماشو ګوره هغسې ګوره هغه یې راوستله چې دا زه ورته نه بېرته ساده لیکل ماته راوله ګوره پوره بېرته راوستله اوس دې کې چې دا دغه ګوره سلایسر سټایل دغه سلایسر سټایل چې دا د مثال تا خوښېږي نه د بل رقم رنګ یې دا ګوره سپین ده که نه زه غواړم رنګه غوندې اسي راکړه ګوره دا رقم سي مثال دا رقم سي مختلف سټایلونه دي ورته دا رنګ سټایل یې ورکړي هر سټایل تاسو خوښ یا پکې وټاکي مثلا دغه ته هم زه رنګ ورکومه چې ما دغه سټایل پکې خوښ ده نو دغه سټایل یې ګوره ورکړه ګوره څنګه رنګ شو ګوره ښه ښکارېږي بس ګوره ډیزاین یې ګوره ښایسته شو بل دې کې دا ګوره برینګ فارورډ او چېرې بیک ګوره سینډ بیک فارورډ څه معنا نو دغه سلایسر یې دي دغه ګوره سي ګوره یو بل لاندې راځي ګوره هغه دا پاس هغه ترې لاندې ده نو زه چې کومه مثال دا ګوره برینګ فارورډ او دا زه کلیک کوم ګوره هغه بل ګوره مخکې راغی او که چېرته مثال دغه زه بېرته چیک کوم ګوره برینګ فرنټ ورډ هغه هم راځي ګوره او دا چې دا سینډ بیک ګوره شاته یې بوتل بل دغه سلایسر چې دا مثلا دغه ګوره سلایسر نیم دلته ګوره سټیټ ده که زه یو بل نوم هم ورکولی شم ګوره دلته ورکوم مثلا دلته ورکومه ګوره سټیټ ده ورته لیکم پرووینس پرووینس څنګه ځای دې ما کلیک کړي ګوره دا په ځای شی شو ګوره سټیټ په ځای شی شو پرووینس شو بل چې الایمنټ هم دغسې مثال هغه د ویو ګریف شیپ ګورې پکې دا مختلف هغه دي نو سنیپ شاټ ګورې دغه دلته فلټر یې ختمه کړم چې فلټر شوی ده دا مختلف ویو ګریلینس پکې ګورې دا مختلف ګوره ټوله ګریلینس ګوره لاړې دی نه شیټ شو صفا شو زه ورته بېرته وایم چې نه دا ګریلینس یې هم راسي ګوره بېرته خانې خانې ګوره بېرته راغلی بل دې کې چې ګوره کالم ویت کالم یې څنګه دا چې د سلایسر هغه غټوي مثلا دا ګوره پراوینس ده که نه ګوره ښه ورته ګوره کالم هغه یې ګوره هغه یې کوو وړوکی یې کړی ګوره دا رقم دغه کوي مثال ګوره غټې شولې هایټ مس ګوره همدا کالمونه شي د کالمونه مثال ګوره غټېږي دغسې یې وړکی کېږي هم وایټ ګوره هغسې پراخه کېږي ګوره دلته ښکاري درته ګوره بېرته مثال ورته وړوکی که وړکی کېږي هم بیا دا چې دا ګوره دغه هغه دا ټول دغه هغه چې ده سلایسر یې دغې هغه اندازه غټي یا خو د رو کالم و دا ګوره چیک و هندي من چیک و ګوره ته ښکاري ګوره د هغه ځای ګوره راکم شو ګوره مثلا بېرته غټې که وایټ د هغه زه پراخه کوم ګوره پراخه کولی هم سلایسر سره نو دا و سلایسر والا بل سلایسر کې دا یو دغه پاتې شو دا سلیکشن پین که چېرته موږ دغه ډیټا مثال سلایسر موږ ریموو کول نه غواړو ځکه موږ ډیټا ډېره ده که دا ځم سره زه سلایسر راولې ما وخت نیسي زه چې کوم دا هایډ کومه چې کله هم دې ما اړتیا وي نو دا شی کې دا دې ما ته راچي ورته لیکه هایډ آل ټول هایډ کا اوس زه مثال خپل ډیټا کې کار کوم یو وخت ما نه رئیس ادم راپور وغوښته چې تاسو مثال د ننګرهار یا د لوګر مثال د کابل یا د یو کس نوم ډیټا ما ته ټوله هغه که دغه میاشت کې د 3 میاشت کې هغه د کوارټرلي موږ حسابي کړو که دغه 3 میاشت کې هغه څومره سیل کړی ده اوس زه که بیا سلایسر ته ځم وخت نیسي نو راځم هوم ته هوم کې دا فاین ان سلیکشن ده دلته ګوره سلیکشن پین ده سلیکشن پین کې دلته ګوره کوم شو آل ګوره دواړه راغلله ورته ننګرهار ډایرکټ هغه کې ګوره ډایرکټ درته راځي دا د سلایسر دا ډیلیټ کړ سلایسر دا کیبورډ څخه ډیلیټ و دا هم د کیبورډ څخه ډیلیټ و خو دا هم درته بند کړو کلوز کړو بیا راځم ټیبل ته اوس ټیبل ډیزاین ته اوس راغلم سلایسر هم اوس ایکسپورټ چې دا مثال دغه غواړم مثال شیر آنلاین شیر هغه هلته کوو ریفریش ډیټا کې چې راغله ریفریش کېږي نو دا چیک کوو ریفریش کوو بل دې ګورو دې کې چې دا هایډ رو ګوره هیډر رو چې دغه کالم چې دغه دا مثال ورته ما ته مخ ښکاره کوه ګوره انیمیشن نومونه یې ورکړه بېرته ته نه ښکاره یې کړه ما ته ګوره ښکاره یې کړلې ټوټل رو
دغه مجموعه څه ده د درې میاشتې کې څومره سیل مونږ کړی دا مثلا کلیک کومه ګوره ډایرکټ ګوره مونږ ته ښکاره کړه که دا فارموله کې هم زه وضع کوم ګوره از اکوال سم بریکټ سټارټ او دا مې ټول هسې سلیکټ کوم او دا مې صحیح ده که نه ګوره هماغه اندازه چې ګورل ده هلته هم راوستله زه کنټرول زیډ وهم دا چیک کوم ته ډیلیټ کوم پاکوم ټوټل چې دا دا ورکې ټوټل یې مونږ ته خپله یې مونږ ته ټوټل کړي مونږ د هغه فارمولو شیان نه بېغمه یو بلینډ ګوره هغه بینډډ بینډډ مو چې کلیک کړي ګوره دغه رنګونه چې دي ګوره ټول یو رنګ دي سو ډیزاین فارمیټ هم دا دی بس دغه رنګونه ګوره ساده فارمیټ سو بیا مثال ګوره نه رنګۍ ما پکار ده فرست کالم اولی کالم ته بل شیپ ور ګوره اولی کالم یې شیک کړو ډبل یې کړو لاس کالم لاس اخري هغه هم بدل کړه ګوره اخري هم ګوره دا رقم بدل شو او که بینډډ باندې کلیک ګوره د مینس کې وګوره ګوره د رنګ ټول دغه یو رقم ده ګوره دا خانه یو کالم چې کالم بل رقم چې کالم ګوره بل رقم تاسو مې ځکه کلیک لري کوم مثلا ګوره لاس نه کې چې لري کوم د لاس بیرته ګوره لیکلي ګوره بیرته عادي کېږي بل د دې څخه مثلا چې دا فلټر ګوره فلټر بټن که دا فلټر یې هم مثال لکه دغه کنورټ ټو رینج کې څه کلیک کوم همه رقم دلته هم ګوره فلټر دې څخه هم موږ ختمولی شو مثال کلیک دې لري کوم ګوره فلټر ختم شو عجیب یو شی هغه شیپ راغی ټیبل نه ختم شو مثلا کلیک کوم بیرته ګوره فلټر هم راغلی که چې دغه کې مثال ګوره دماغه ډیزاین نه دي مثال ډیزاین هر ډیزاین یې خوښ وي مثال دغه ګوره چې کوم یو ډیزاین هم خوښ وي مثال هغه تاسو کولی شئ کلیک کړئ ګوره دا ګوره دا بیل یو ډیزاین هر یو ډیزاین تاسو خوښوي د ډیزاین چې کوي تاسو راوستلی شئ دا خو ما بیا دغه کړو اوس هر یو ډیزاین مثال تاسو خوښ ما ډیزاین دې کې راولئ ما دا کلیک کړه دې ځله بیا ګوره دې کې بل چې ده دې کې ګوره دلته کې چې ودرېږو ګوره A to Z همدغه نومونه په ردیف باندې راولئ که نه همداسې صحیح دي خو ورته هم په ردیف راوله نو A to Z چې ده ګوره دغسې ګوره کې نومونه ګوره یو خواته سول M ګوره بله خواته سول ګوره Z ګوره بله خواته سول بیا راځم دې باندې کلیک کوم ورته یې نه دا بل رقم ته راوله ګوره Z to A Z نومونه ګوره برابر د A نوم چې سو ښکته سو دا رقم تاسو مثال سوټ کولی هم شئ بل دی کې چې دا رنګ چې دا هم تاسو کسټم فورټ مثال سیټینګ شی کوو کسټم فورټ کې شی کوو دې لیول ورته ټاکو پوره سټیټ ده سټیټ مثال چې شي سوټ چې دا کوم رنګ هغه سي سیل رنګ دي سي مثال دا اوکې کما ګوره دا رقم ته راځي نو دې کې مختلف تاسو شی کوئ شی جوړوئ اوس که چېرته لکه سلایسر مخکې ما هغه کړه که نه یو دې کې چې زه باید ووایم هغه دغه ټیکسټ فلټر چې ده ټیکسټ فلټر چې ده هم لکه کنډیشنل فارمیټینګ غوندې ده خو دا شی کې دا موږ ته شی کې دا په اعدادو باندې یوز کوو دلته نیم در اختیار نیم باندې کلیک کړی نیم کې چې مثال ولګو ایکول مثال چې ورته ما زه شی راته ښکاره کړه عدنان څنګه چې کلیک کړم ټول ډیټا ګوره هایډ شوی دی دا چیک و د هغه نان ډیټا یې راوستله بېرته دغه باندې کلیک کوم د دې فلټر نښه باندې د دې څخه هم مثال کلیر فلټر فرام ګوره فرام فرست نیم کوي سو دې هم که چې ته موږ ټول کلیک کوو هم دغه هغې ختمي اوکې کړمه ګوره بیا د ټول هغه ډیټا مکمله راځي دا نورې به تاسو خپله وګورئ دغه ټیکسټ ګوره فلټر دا ګوره مین هم کنډیشنل فارمیټینګ هغه ده ما تاسو یې دا نه وکړو بل دې کې چې دا ګوره سرچ مثال کې زموږ سره ډیټا سل دانې وي د سل دانو کسانو کې مثال سره کم ذکر ولایت کې موږ سلمانان ډېر زیات دي که نه داسې 200 کسان هر څومره وي نو که چې دغه نومونه دا رقم ته نومو کې هم تاسو پیدا کولی شئ مثال دا سلیکټ آل ګوره سلیکټ آل نه کلیک لرې کوي هغه هر یو نوم راولئ مثال زه ورته یم خلیل دې باندې څنګه کلیک کوم ګوره چې خلیل ډیټا راځي او که داسې نه کوئ راځم دلته فلټر ته مثلا دغه ګوره کلیر دې ځای ته کلیر کوم ګوره کلیر ټول ډیټا راغله اوس که دغسې نه کوم د نوم لیکم مثلا ډیټا ډېره ده دلته لیکم مثلا لیکم زه شی ولیکم ولی ګوره ډیټا ګوره سلیکټ آل نه کلیک لرې که وایي چیک ولی باندې کلیک وکړئ ولی باندې به کلیک او اوکې بیا کوي نو چیک نو ولی کوم ډیټا سر چې دی هغه ټول تاسو شو کوي بیا راځم مثال دا چیک کومه کلیر کومه بل د سټیټ که چېرته تاسو ته ووایي چې د ولایت په هغه باندې تاسو مثال ډیټا موږ ته راوکاږئ دا هم ګوره ما رقم ته مثال A to Z کولی شئ مثال ټیکس ایکول دا هم راکاږلی شئ دا ډایرکټ ورته ولیکئ مثال جلال آباد یا هر ولایت چې لیکئ
د کنډیشنل فارمیټینګ هم ده. یا سرچ کې اوس دلته موږ ډیټا کمه ده که نه، که ډیټا ډېر د شي کې سرچ کې مې نوم ولیکو. مثلا دا کلیک ټو آل نه لري کوم مثال ته ما د ننګرهار ډیټا ورته ښکاره کړه، نو ولکه مو ښکاره کړه. څنګه کلیک کې دا وګوره بیا د 600 د ننګرهار ډیټا هم راوستله. ګوره د ننګرهار ولایت کې د 3 میاشتې دومره وخت کې او دغه سیلمانان دي دومره دوی سیل کړی ده یا خرڅلاوې کړي دي. داسې مختلف تاسو چې کوئ ځان ته ډیټا ریپورټ جوړولی شئ. د څه ځای کلیر فلټر کومه دا رقم د میاشتو باندې هم تاسو کولی شئ، میاشتو هم دا رقم څوک کولی شئ. مثال دلته هم دا کنډیشنل فارمیټ دلته هم تاسو راوستلی شئ. هولډر کنډیشنل فارمیټ او کنډیشن فارمیټ چې ده هلته یې ته هایلایټ کوو. دلته چې کېږي دلته چې بیا ځې رنګ ورکوو، رنګ نه ورکوي د نور ډیټا پټوي. دا کومه ډیټا چې دا ما ښکاره کړي مثلا دلته لیکم ایکوال د اوس هغه فول مې کړو مثال د 2000 اویا زره ګوره اویا زره دا دوه کسانو د جنوري کې اویا زره جنس خرڅ کړی، نور نه خرڅ کړی. ولې موږ کالم دا ده که نه، موږ دغې ته مثال دا فارمې او راپورټ جوړ کړو ځکه دا نور میاشت بېل هغې نه راځي، خو موږ دغه میاشت ده دغه میاشت کې هغه فلټر مې لګولی. ګوره فلټر هم دغې کې ده، دا شی کوم کلیر فلټر کومې همدا رقم تاسو شی کوئ مختلف شیان پکې جوړولی شئ. بل دی کې چې دا خو خلاص شو. بیا راځم هوم ټیب ته. هوم ټیب کې چې ده سیل ده. سیل کې چې ده دې کې چې ګوره سیل سټایل ده. سیل ته موږ سره کوم سټایل ورکوو. مثلا دا زه ټول سلیکټ کوم، دا زه کاپي کوم، مثلا دا ته یو بل شیټ اخلم، تاسو هم پرې پوه شئ. مثلا دا ګوره پیس سپیشل کې چې کوم ویلیو دا ویلیو راوله، دا دغه سټایل ورکړو، دا چې کوو مرج سنټر بیا کوو. دا ننګرهار شو، دا مثلا معلومونه څو کسانو دا دې لپاره کوم چې تاسو ما سم پرې پوه شئ ځکه په هغه هلته فارمیټ وضع شوی و تاسو بیا نه پوهېدئ. دا نومونه زه جوړ کړم. اوس دا جوړ کړو. اوس چې شی کوو ګوره هغه ګوره دلته ښه مثال که ټول ځای سلیکټ کوئ یا مثال یو ځای سلیکټ کوئ هغه تاسو خپله خوښه ده. مثلا زه ورته یم دا ټول هغه سلیکټ کوم، یا مثلا دا ورته یم دغه ځایانو کې مثلا د سیل فارمیټ لګوم. دلته ګوره راشئ ګوره بیټ مثال دا راکړم ګوره ښه چې ټول هغه نو ګوره ګوره دا ګوره دلته هم موږ تاسو فونټ هغه رینج هغه چینج کولی شو رنګ یې او دې څخه خو دلته شی جدا ده، هر یو ته بېل بېل سلیکټ کړئ. دلته چې کوم یې ماته کلیک کړي ګوره هماغه رنګ تاسو ته چې کوي هماغه سر کې ګوره دا رقم چوکاټ کې دا رقم غواړي، مثلا دا رقم لیکل غواړي، هر رقم لیکل غواړي ګوره سیل ده که نه. ګوره ما رقم فارمیټ چې لیکل درکوي. مثلا دلته چې ورته وایي که چېرته وایي مثال کې ټول نه د چا سودا ډېره خرڅه کړې ده هغه ماته یو رنګ راوله لیکلې غټ راوله. مثلا دلته راځم سیل سټایل ته ګوره هیډینګ 1 دا رقم د مثال په 300 ده 1,15,000 1,60,000 دغه زه دا ورته یم دا هیډینګ 2 راوله. ګوره خپل تاسو ته ښکاري هیډینګ 1 هیډینګ 2 ګوره دا رقم مختلف ګوره تاسو ته ښکاري. هیډینګ 3 ګوره خمسه ګوره وړکی ده ګوره هیډینګ 3 بیا مختلف سټایل ته د سیل ته موږ رنګ ورکولی شو، سټایل یې ورکولی شو. مثلا دا زه سلیکټ کوم. اوس راځم چېرته اوس دلته وایي کوم رنګ ورکوې دغه رنګ ورکوې مثال ګوره دومره ده 0% ګوره دا هم ګوره رنګ یې ګوره قوي او ډېر ښکارېږي. مثلا څنګه دا یو ما زه کلیک کوم ډېر زه راغلم سیل ته ګوره ټول ټایم دغه رنګ ګوره دا 0% ده. دې بل ته مثال رنګ ورکوې بل سیل ته دا 40% ګوره رنګ یې ګوره دې تېز شو ګوره بل نه دا 40% دا ګوره 60% ده. ګوره دا څه شو دا یې شو 100%. ګوره دا رقم مختلف رنګ موږ جوړوو، مختلف هر یو سیل ته موږ بېل بېل رنګ ورکولی شو. بل شی دا بیا دا بیا سلیکټ کوم دومره ځای اوس چې شی ده وردې کې کاما ده او هغه ده دا لکه اکاونټینګ غوندې ده. ګوره اوس چې دا لیکل چې دي ګوره جنرال دي دا راشي ګوره دا جنرال ده. اوس مثلا زه راځم سیل سټایل ته
دلته راځم ګوره کومه د هغه شي ګوره کرنسي د شیان دلته تاسو هم پرسنټیج پکې راوستلی څوک ته یم کومه راوله اکاونټینګ ګوره اوس چې څه ګوره په دې منځ کې ګوره دا جنرال دي که نه دا دې مې کلیک کړي ګوره اکاونټینګ ګوره پورته راځي اکاونټینګ راغی په دې مې کلیک کړي ګوره دا جنرال دي دا راځي څه هم د اکاونټینګ کرنسي شیان تاسو هم راوستلی شئ بیا راځم دغه ځای سلیکټ کومه دلته چې کوم نیو سټایل که چېرته دغه سټایلونه خو دا خو دوی کمپنۍ جوړ کړي خپله ریډیمیډ دي ورته نه چې ما خپل یو ځان ته خپل یو سټایل ورته جوړوم څنګه سټایل ورته جوړوم سټایل نوم ورته لیکم مثلا ورته لیکم ریپورټس فارمیټ ته ځم مثلا فارمیټ دلته شی کومه دلته مختلف رنګونه مې ورکړه ګوره دلته هر شی تاسو کولی مثال ورته کرنسي هم دې پکې راسي ډیسیمل راولې نه راولې ورته نه منفي دا دې مثال دا رقم ته ښکاره سي منفي نه دی دا رقم ته رادي سي دا رقم ته الاینمنټ ته ځې فونټ هر یو تاسو چینج کولی شئ ورته مې دا شی که سور رنګ یې ورکړه سور لکه بیل لرې ځینې ښکاري او بولډ یې هم کړه که اندازه یې غټه اندازه مو ورته غټه کړه اوس چې ګوره مختلف مثال بارډر ورته ورکړې بارډر هم ورته ورکړه بارډر دې کوم رنګ ورکړي مثال کوم رقم بارډر دې راسي دا رقم بارډر دې راسي بارډر ته کوم رنګ ورکړې ورګوره دا رقم ته شی کو چې ځینې شی کو بارډر ته هغه هم ورکړو مینس کې هم راسي که نه مینس هغه ګوره دا رقم رقم تاسو اوکې کړه سټایل مو ته جوړ کړه نور هم تاسو د کولی په خپل خوښه ما ځان ته جوړ کړی شی کوي اوکې کوي اوس راځم د ټول هغه د شی کوم زه سټایل ورکوم یا مثال ټول هغه نه وکړم دغه یو هغه ته ورکوم فیبروري ته تاسو یې پوه شئ بس یا کوم داسې لږ پراخه م کومه اوس راځم چې د سیل ته چې سره راغلی ګوره چې په نوم موږ جوړ کړی و ریپورټس په نوم باندې ګوره څنګه چې ریپورټس باندې موږ کلیک کړو ګوره کوم فارمیټ موږ ورکړی ګوره دا رقم دا ګوره دا فارمیټ یې راغی ګوره دا رقم ته راغی تاسو کولی شئ په سیل کې مختلف دې کې ټول فارمیټونه تاسو هم جوړ کړئ او خپله ډیټا چې کوي مثال سیکیور کړئ دا مرج سټایل که چې دا څو سټایله مو جوړ کړي هغه چې کېږي دا مرج کېږي څنګه مثلا زه راځم یو بل سټایل هم اخلم سټایل 1 دا چې کومه مثال کرنسي هم دا صحیح ده دا هم صحیح ده او دې رنګ شی کوم من فاوند د فاوند شی کوم دا رنګ ده یو کوم دا رنګ ده بول خدا صحیح ده اوکې دا اوکې اوس راځم دلته د سیلز ودا شي وسل چې ګوره دې هم ګوره رنګ شي ګوره ما غونې رنګ راغی ګوره تنا رنګ شي دا اړه تاسو اړتیا ته اپلای کوئ دا شي کوي تاسو اپلای کړئ تاسو د درېګه مدې مې شي کومه همدغه سټایل راولم ګوره سټایل 1 ما بیل کړی کوم دا څه کولای شي تاسو ځان د سیل لپاره فارمیټ شین جوړ کړئ او دلته استعمال کړئ دا و د نن ورځې درس خیر راتلونکي به په سیل کې د انزرټ ډیلیټ څنګه مثال موږ رو انزرټ کوو یا سره کوم د ډیلیټ کوو سره کوم د فارمیټ شین نور دغه دي دا به موږ تاسو راتلونکي درسونه کې باقي هم په لاره پاکستان خو وخت ولرئ